هغه سه مهرباني وکړه راسه د فاطمه رضی الله عنها. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاری صاحب خی وای قدرمن سیا د تاسو د روایت اوریدل من خبرونه کې د تاسو له کتابونو اول ته السلام وکړه و دین ته جواب یې درکړل دي ته وای چې را زه دروغ نه وایم کنه نو ته ما په غیر ویلو چې زه غاصب نه یم تاسو خلکو دغه شان پیش کوی دلته کې چوک رخیږي هغه دی هغه وخت وای چې سره علم وی تلغه د دینی مدرسې وی صحیح نوم دې څه شي ده thinking اصلي نوم دي ده نه دلته کې مې دا غنوم دي اصلي نوم دې څه شي ده زه اجازه ته نه درکوم چې هغه درته وایم دا زما خپل لغه دی نو خو باید ته په دغه کې زه غلطه نه منشم اخیسته خو باید ته چې اوس مفتي کنه زه نشم ویلې چې دغه جاهل د پلانې مثال نه ما درته نشم چینج کولای زه حق نه لرم نو ما دام نه ما چینج کولای ته حق نه لري نو خو یو خبره کو خو راسي چالو سي څه غضب درته سوي ده نور نه خود ته څه وایم چې مطلب حقیقت وای کنه چې سوي کنه خلکو ته دروغ نه وای د تا په کتاب کې راځي فاطمه رضی الله عنها ټول مدینه چغي وهاله مدینه منورې چغي اوریدلې سکله صحابه او وهاله علي رضی الله په کوټه کې ورته ناسو چغي نه اوریدلې دا ولی په دې په متعلق زما سټډي نشته کني په دې په مده سره بحث کړو ښه زه ته باندې اعتراض لرم تاسو عقیده باندې اعتراض لرم مطلب تاسو ټول عمر په دې اعتراضونو کې تیر کړل چې په کتاب کې پښتنه درنو کوم په دې باندې سټډي نه لرم ټیک دا کا اجازه راکړی درته وایم کني نه وایم خبره نه ده انا وکړه نرغوندې وکړه اوس سوال درنه کوم اوس مثلا زدي تا دښمن یم زه کور ته درغلم ته د خپل خزه دروازې ته رالېږي ما درته ویلي چې په دې زتا سره بحث نه کوم ځکه چې ما چې تا وایم تا فاطمه رضی الله عنها ته نو تا وایم اوس مثلا د ما در سره دښمنی ده یا د تا بل کس دښمن ده هغه دروازې ته درته راغلل ته په کوټه کې ناس خپل خزه دغه دروازې ته ورلېږي ما درته ویلو کنه چې په دې زتا سره خبره نه کوم کمال نور اجازه راکړه کني زر نه کوز پېښم دی الله بندگانو تاسو خو په امام باړو کې کینی ټول ورځ زاړې چې دغه سری فاطمه رضی الله عنها په کور باندې حمله وسو دلته به وای زه شټډي نه لرم دا مو سره تاریخ کې شتا کنه خو تاسو هغه موږ ته دوه ټایم نه راکای چې هغه درته واخیم تاسو اهل سنت ملایانو ویډیان درته واخیم کډوره ټایم راکای هغه درته واخیم چې هغه په خپل وای چې را عمر دم کې ورکړی و د کورس زول صحیح ده اوس دې کې بیا مختلف مصلحت راځي چې را پیغام علی السلام ولې دوی نه څه مطلب تاوله خبره چې کومه تکای راځي چې را گزاري ول نه کو کنه نو زه ته نه تاسو وکم چې را ته په هغه کې تم نه موجود کنه مطلب ته کوم څنګه حق لري چې خپل سوچ پکې استعمالي چې دغه شان مل نه کېدو دغه شان مل نه کېدو دا خو تاریخي کې سری مون پړاو کو مطلب نه ته موجود وي او نظم موجود وي نو تلسینونه یو وین راتو یېدلې په دې وخت کې علي چې لو دي جوړه ثینکینګ لیک صبر سکرین خطه دي ثینکینګ لیک صبر ابا بیلو سکرین وې د کېږي مدل ته کې وې د مکه نه راوي شي دا سکرین کم از کم ټکوي حارس محترم زمو واشته د لایف ولاړ دی لایف تاسو لاندې ولاړ دی د ما आवाज مو اوریدل او قاری سپشته د تاسو आवाज کینګ سیف د تا په کتاب کې راځي چې فاطمه رضی الله عنها په نسبه معشوم محسن دا زایسو په پوسټ کوم رمیخ نه وتل او لغنه ویني راتو یېدلې او عمر رضی الله راغله په مخې وهاله د ټیکریم د سچری سول دومره په زور او وهاله کوم ټیکری چې فاطمه رضی الله په سر دا چیرې سول دوه ټوټې سول دغه وخت علي رضی الله چیرته ولسی وکړل کاری و زما جواب اوره زه خدا غوایم چې یو هغه شان کس چې د پیغمبر مخالفت کولای شي نو غنه ایڅ بیت نه دی هغه څه کولای شي څه شي څوک چې د پیغمبر مخالفت کولای شي هغه نه هیڅ ظلم باید نه لري هغه بل څه نشي کولای ځکه چې پیغمبر ما درته وسیلو چې ما اعتراض دغه دی چې تاسو د تا کتابونو خبره پوره دا ظلم خو سیده دا خبره ما ومنله چې عمر بن هو دا ظلم کړی ده د تا په کتاب وایي یو دقیقه مې د تا کتاب کې دا خبره اوس د علي رضی الله عنه دا ظلم والی کړی ده چې د رسول الله د لور دفاع نه ده کړی نه تا ته ما
ویلو کنه مطلب د سیده مون سره وخت جو کنه کته مون سوال اخلي او ټیک ته نه اخلي اجازه نه راکای درنه کوز بشته ته ما ویلو چې په دې د سره بیا ځکه نه کوم چې دی باندې ز علم نه لرم چې تاسو دلیل درکم. ها سوال دی وکړه اوس دې سوال وکړه راځه فخر. ها زه دا وایم کنه چې را تاسو لکه ځانته هم مسلمان یا وی کنه نو تاسو هغه څوک منوي چې هغه همیشه د پیغمبر مخالفت کړی دی. چا کړی دی؟ ها دیناستو کسانو تعالی دی وایم تاسو نوٹ کوئ حدیث نمبر بخاری کې حدیث نمبر دی 314 صحیح شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مزه خبره په کمپلیټ کم کری بیا ته جواب راکړه صحیح دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال دی خبره دی ما کمپلیټ کوه سوال دی ورته سوال دی پر راغلی تقریر دی پر نه راغلی سوال. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلام اور کتاب وغوښتو چې مالا کلام اور کتاب راکوي زه تاسو ته د څه ولې کم چې تاسو گمراه نشئ. عمر اولانې کس و چې ویلو چې نه ورکو مطلب یو شور جوړ شو. نو په دې کې زما سوال دا غاده چې عمر کومه بهانه راوړي دی وایي چې را پیغمبر زیات په تکلیف کې وو ځکه ما ویلو چې را کلام اور کتاب ما ورکوي. نو زه دا ما سوال دی آیا عمر په دې پیدو چې تکلیف کې دا نبی نه داغه عمر خپې دو نبی ته پته نه و چې موږ ته قرآن بس قرآن مو ورکړی دی بس دغه کبي لکه عمر دغه بهانه وکړه چې را موږ سره قرآن شته قرآن موږ ته کافي دی صحیح دی. نه یاره نبی په دې نه پیدو عمر پیدو نبی په دې نه پیدو چې د قرآن کبي د شمات نور لیکلو ضرورت نشته. و مورید اوس وخت حدیث نمبر ویو بنر دغلان ته خلکو ته چې لک تاسو خپل هم پړاو حدیث نمبر ته 314 دا د اهل سنت کتابونه دي دا بالکل دا صحیح روایت ده بالکل صحیح. تو ځان نه خپل سوچ پکې اپلای جواب واوره اوس دومره نرس چې سوال دی وکړل دومره جرأت پیدا کړ اوس راته وکس چې په خپل سوال کې دنیا در باندې راته ووم دی الله په فضل سره کین راته ومس وکس راته ګوري مسلمانانو ته وای لدوی نصیحار وخت کې ما پښتنه کړي وای زه په دې باندې شټړی نه لرم خو د صحابه او په مخالفت په توهین او په سپکاوي کې بیا دوی پر معلومات لري. الله ټول حقد حسد بغض کینه دی رسول الله له صحابه وسره ده فقط یا دی رسول الله له بیبیان وسره ده له امهات المؤمنین وسره ده او یا له صحابه او دی رسول الله سره ده لدنه چې زه په دې د مذهب کې پښتنه وکړم جواب نه وکس ګوره ما ته ټول خبر ما غوښ درته چولې لدنه چې پښتنه وکړي د په مذهب کې شټړی نه لري معلومات نه لري لدنه چې پښتنه په خپل کتاب کې وکړي نه لري خو کله چې د صحابه په شان کې یو خبره وي هغه کې ډېر تیز معلومات لري اوس وکس او جواب اوره عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام خبره و نه منله علي رضی الله عنه چې وسید عمر غاړي وهلي وایي ای عمر تا ولید نبی علیه السلام خبره و نه منله بالکل هغه کې اختلاف شوی دی د هغه حدیث کې لیکلي دي هغه کې ورته ویل دي چې ورکو نیمول چې نه ورکو دي چې د پیغمبر بیا هم کوم شمول څه بس یو د پیغمبر حکم دي لطفا یو خبر مایک مورمن ګوره خبرې ته وګنی څه چالو کېږه ما ګوره زه خپل وخت درکوم درته وایم سی خبرې کوه دا سی یو خبره د څه ګډوډ خبرې بنه کې لکه پرونو بل رسېدي کولې دا خبره اوس ما ته راکړه علي رضی الله واخو نیس د خود نه د درې ورځې لایف ته راځي سړي زما سره جواب دی نه واخیستو کنه تاسو دی وخت چې نه دی واخیستو جواب ما پسې نه پانکو مې کړه پسې بند کو د دې کې د سړي قرآن کې حدیث ته تاسو د پیغمبر په وړاندې خپل اوازونه قرآن کې حدیث ناراضي غرق څه د پاسه په قرآن حدیث ناراضي خبره قرآن کې ناراضي انسان خپل غلطيږي خبره ماته ویلو حدیث نه ویلو هغه حدیث نه آیات صحیح دی نور غلط نسی خبره ته کوي پرېږدي دا کنه مې ورته نه پرېږدي خبره ته خاصه مهرباني قرآن کې آیات چې تاسو د پیغمبر په وړاندې خپل اوازونه پورته نه کړئ صحیح شو حضرت علي په دې کې موجود وو حضرت علي ویلو چې نه کلام او کتاب ورکو دې کې شور پورته شو چې شور پورته شو بس یو دقیقه بس علي رضی الله عنه صبر وکړه یو دقیقه واموریدل ما درته ویل چې سوال کوه تقریر ما کوه تا ویل چې علي رضی الله ویل چې کلام او کتابچه ورکو دا اوس خلق دي وکړه دې کې دوه ګروپونه جوړ شو په حدیث کې تاسو کتاب له حدیث درته وایم دوه ګروپونه شو مطلب یو چې ورکو بل ویلو چې نه ورکو صحیح شو نو هغه کې چې نه ورکوالي ولا کې دا عمر د لیډینګ کولو د دې ګروپ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلو چې تاسو ټول بهر شئ
دې ځکه حضرت علی علیه السلام د پیغمبر حکم بجا راوړو ټول بهر شو صحیح شو په دې ځکه زما سوال دا دی چې د عمر د مخالفت ولې کړی دی چې کلام کتاب یې ورکړ وا موریدل عمر رضی الله مخالفت کړي وا موریدل دا چیرې په کوم کتاب کې راغلي د سی علي رضی الله قلم او کتاب چورته راوړل مهرباني وکړه باندې بخاری کې حدیث نمبر دی 314 مطلب دوا ګروپونه یا مسلمانانو یو منټ تعلیم دا نه دی یو منټ بس صبر وکړه ما په کتاب باندې په الله قسم که دروغ وایي د زړه سره دا د ما بخاری په لاس ما کې درته مسلمانانو ویلي چې مطلب د علی نوم دی په کې یو دقیقه اوس خواږه اوس دومره غیرت په ځان شایبه بیا به غول نیسی شایبه بیا به غول نیسی شایبه دومره غیرت په ځان کې هیڅ خبره واوري شایبه بیا به دومره غیرت لري چې خبره واوري مسلمانانو تاسو په مخ کې دا خبره وکړه چې وایي د بخاری په روایت کې دي چې علي قلم او کتابچه ورته راوړل صحابه ووتل قلم او کتابچه ورته راوړل دا روایت نه کاری دروغ بنوي ما درته ویلو چې دوه ګروپونه جوړ شو یو ویلو چې ورکوي بل ویلو چې ما ورکوي چا ویل چې ما ورکوي هغه عمر یې سرپرستو چا ویل چې ورکوي سرپرستو علي رضی الله په کوم ګروپ کې وو هغه ګروپ کې و چې ویلو چې ورکوي بیا قلم او کتابچه علي رضی الله ته راوړل په دې کې شور جوړ شو کنه شور چې جوړ شو نبی صلی الله علیه وسلم ټول دوی چې تاسو بهر وځي علي رضی الله بهر وېستل عمر چې کله شور جوړ کو دوی ته ویلو چې تاسو شور بهر شئ جوړ علي رضی الله عنه چې نبی علیه السلام صحابه وتویل شي وځي علي رضی الله تسول وسره پاتې سول کووتل او بالکل وتل ځکه چې د پیغمبر حکم په ځای راوړو پیغمبر حکم به مانو یو دقیقه صبر مسلمانانو دې بیچارهګانو ته ګوره د خدای خاطر وکړي کینګ جان علي رضی الله په خپل تر سوال لاندې راولي مسلمانانو نبی علیه السلام امر وکړل وایتونی بکتاب اكتب لكم كتابا كي لا تضلوا بعده ابدا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وای کاغذ او قلم راوړي چې زه خبرو لیکم چې د دین ورسته گمراه نسیه نو معلومه خبره چې صحابه په هدایت باندې و گمراه نو وس علي رضی الله عنه د نبی علیه السلام دا خبره نه مانی قلم او کتابچه نه ورته راوړي خو کله چې نبی علیه السلام ورته وایي ووځه دا خبره یې مني بیا وځي دې باندې لا اله الا الله کریم خبرې ته دغه نه واچولو کنه دا خپل ذهن ما استعمال وکنه ته مت حدیث راوړه حدیث کې مت تند الفاظ وغیرہ ته اوس څه کولای یې زه ته کوم حدیث الفاظ یې مغاز ته حدیث کې ته مت د الفاظ ته حدیث کې حدیث ما مخکې درته ویسي ته دومره خپل خېټه الفاظ پکې ما استعمال وکنه نو چې خدای نه یو مخکې ته چالي نه په دغه سوال کې سوال درنه کوم په دغه روایت کې ستاره وړي ده عمر رضی الله عنه د نبی علیه السلام مخالفت وکړل دا یې غلط کار وکړل کې ښه کار وکړل د پیغمبر مخالفت کفر دی پیغمبر مخالفت کړی دی مسلمانانو و موریدل او قاری قربان د نبی علیه الصلاة والسلام دفاع کول دا په هر مسلمان باندې لازمي ده کنه ده حالته کې د قران حکم د تاسو پیغمبر په وړاندې ما جواب راکوه ما جواب بل خو ته مزه لکه ما جواب دی قران حکم د پیغمبر په وړاندې خپل اوازونه پورته نه کوي دا اهل اسلام ته د آیات پاکه یو دقیقه ته سوایه چې دا کفر د نبی علی سره دښمنی ولې لري کله ته د سره دښمنی ولې ما سوال کوم ځای کې تعالی ته ولې راوړ یو منټ چې تعالی خبره وامنه تا نه مسلمانانو عمر ولې نه ورته دا وتړي مسلمانانو دې سړی وویل چې د نبی علی السلام مخالفت کول کفر ده اول ده یو دقیقه کړي دروغ بنوي مال پیغمبر مخالفت وتړه جانا یو دقیقه مې دې ګورې زه پیزوانی کوم غلای شو یو دقیقه ثینکینګ او ستاسو په یو له د پاره تاسو سوال کی تور پسې تقریر شروع کی جواب ورکو چې کوی دي جنان زما سوال په یوه کې دی علي سره څه دښمنی د مانس کې پکې علي زما نشته علي مو دی تاسو نه دی د علي ځان طرف نه دی علي باندې سوال ولې چې ته زما سوال دغه چې حدیث کې خدای ذکر هم نشته حدیث کې الزامي سوال در باندې کوي بنیا مسلمانانو توای وای د نبی علی السلام مخالفت کول کفر ده یو دقیقه وس دز ته ګوریا قریب الخمازه حدیث راوړه حدیث نه رسېږي صبر د ټول عمر دی پاره بیا که خدای کوي بیا د اعتراض ایمان درکو ثینکینګ صبر وکړه ګوره بل ورځ می درته ویل بیا د ټول عمر
واګسه شایا دومره ایمان لري چې بیا غوږ ونیسي دومره ایمان در پکې څه چې اوس غوږ ونیسي واګسه اوس به خدای کوي د تا په فتوا باندې علي رضی الله عنهم د دغه کینګ فتوا د علي رضی الله کافر د زکه د نبی علی السلام مخالفت کړي صبر وکړه صبر دا وی تر سامي وتر حدیث را پدې سامي وتر صبر وکړه کني شیخ طاهر صاحب در پسې راخیجو مګوره ولکه نه دا بل خو منډي وای کنه صبر فتوا دی لګولې دو صبر یو دقیقه وخت لا ورنکړي یو ثانیه وخت لا ورنکړي اوس به خدای کویل ټولو شیو ته بریدا فتوا درته ثابتوم جواب د سره واګسه اوس جواب درکوم ځکه تاسو په خلقو نه یاس اوریدل بچا حدیث را خبرې نه خلقو نه یاس اوریدلی مسلمانانو دلته د ما د بل د حدیث نه ولې صبر قربان دسم صبر وکړه کری کزما حدیث صبر وکړه کنه ثینکینګ لک صبر وکړه د الله بنده لک صبر وکړه کاری سیب د اکاونټ خپل رشد کزما د په مایک بوتای کنه هغه به کار نه کوي جنان زه په بل شي ثینکینګ صبر د تمیم صبر د الله بنده لک صبر وکړه کنه صبر وکړه نور کسی وروړي جنان نور کسی نه فتوا دی لګولې د صبر وکړه دا اوس داری کې سیډاز رانه پورته کوي دا اوس بیریږي الله اکبر کری ایسنی نه ډارېږم ثینکینګ صبر چې نه ډارېږي صبر وکړه چې نه ډارېږي لک صبر وکړه اته غاګان اوس پتا فتوا لګي صبر قبل اکاونټ ریکوست موجود یا خارسه نه صبر دا ما بل اکاونټ خراب شوی بيخي هغه باندې سپورت لکه څه ولای کار نه کوي الله یو دقیقه ها مسلمانانو وګسي دغه کس راغلل د کینګ په نامو باندې وای د نبی علی السلام مخالفت عمر رضی الله کړي کفر کړي دا تفسیر القمی دا المكتبه الشيعه دا تفسیر القمی ده علي ابن ابراهيم تر ټولو معتبر تفسیر ده د دې دوم جلد 314 صفحه ده مسلمانانو وګسي د صلح حدیبیه په میدان کې نبی علی الصلاه والسلام ورته ویل ثم قال امحو یا علی نبی علی السلام ورته ویل چې ما دا نوم ګټ کړ کوپار ورته ویل سي یا محمد د تا د رسول الله نوم موږ نه منو نو نبی علی السلام ورته ویل چې دا نوم می ګټ کړ ای علی واكتب محمد ابن عبد الله او محمد ابن عبد الله ولک فقال امير المؤمنين علي عليه السلام ورته ویل چې ما امحو اسمك من النبوه ابدا د نبی علی السلام مخالفت وکړل وای دی الله نبی د تا نوم به هیڅ کله زګړ نه کړم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سي امر ورته کوي وای ای علی د ما نوم ګډ کړه علی رضی الله ورته وای قسم وکسه وای قسم په الله کدي نوم ګډ کړم یو دقیقه سوال بل صحیح نه ده څوک وایي چې صحیح نه ده تیرا دا وخت دی صحیح دی د تا روایت خو ته درس د مسلمانانو ته وخت کوم کتاب کوم حدیث دی یو ده الله اکبر صحیح نه ده قومي وایي دا صحیح ده مجلسي وایي صحیح ده هغه ټول دی راوړي دا روایت صحیح ده اوس د مسلمانانو په مخ کې خو الله قسم یو دا روایت د مسلمانانو په مخ کې دا اوس به بچای د تا په فتوا باندې علي رضی الله عنه تمام دا خبره کوي چې د نبی علی السلام مخالفت کړي کافر سوی نه دا صحیح نه ده عمر رضی الله عنه په شان کې معنی د علي رضی الله عنه په شان کې وای والله یا رسول الله دا خبره نه منم والله د دینوم ګټ کړم دا د رسول الله مخالفت وکنو خو چې عمر په باره کې ما بخاری ورته ویل چې صحیح دی کنه بخاری تاسو کې کتاب څخه د قرآن څخه نه ما روایت ته وسوګس ما روایت ده الحمد لله
علي رضی الله عنه دی عمر رضی الله په خوا کې ور سره کچېری عمر رضی الله عنه دی علي رضی الله عنه دی عمر په خوا کې ک علي رضی الله عنه عمر سره نه وای نبی علیه السلام ته به قلم او کتابچه راوړي وای رای نه وړ نو معلومه خبر چې عمر رضی الله په خوا کې یو بل نبی علیه الصلاة والسلام له عمر نه بیریدل کچېری نبی علیه الصلاة والسلام جدي دا غوښتنه کړې وای نور چې صحابه وي استل فاطمه رضی الله عنها ته ویل چې قلم او کتابچه راوړل درلې کمی یا او بیا ځب مسند احمد کې لرم چې نبی علیه السلام ولیکل دا خد صحابه او تورول کله الحمدلله پنځه شیان ځین ما پکې استعمالوا ځین ما پکې استعمالوا هغه کتاب چې لیکلي دي هغه بس وورم زه ستاسو نه وورم کوي ته وګورئ دلته د چې خلکو نه خبرې دي څنګه چې استواله خبرې وورم علي رضی الله عنه عمر رضی الله سره یو ځای وو صحتي ونلکل عمر رضی الله عنه علي رضی الله په یو صف کې وو کچېری علي رضی الله عنه له عمر سره نه وای نو علي رضی الله دومره بی غیرت نو وسی قلم او کتابچه نه وای ورته راوړي علي رضی الله بیا ورته راوړل چې علي رضی الله مخالفت له عمر رضی الله سره کړه بیا قلم او کتابچه راوړل رسول الله ته سواخ لولیک یا رسول الله مخالفت دلته علي رضی الله عنه سي مخالفت کړي د نبی عليه السلام علي رضی الله مسلمان له اسلام وتلی ده بل کتاب دی پسې واوره کله چې نبی علیه السلام د تبوک غزا ته تلل علي رضی الله په مدینه کې پرې خودل کله چې په مدینه کې خلیفہ دي ځان پرې خودل ځای جانشین پرې خودل نبی علیه الصلاه والسلام تر څو ځای لاړل علي رضی الله بیرته پسې لاړل نبی علیه السلام ته ولې پسې راغلی ما په مدینه کې پرې مسلمانانو دی علي رضی الله عنه د حکم څه دی د نبی علیه السلام مخالفت کړي آیا د عمر حکم دی کې د عمر حکم نه ده جواب راکړي یو جواب راکړه ده زنديق علي رضی الله عنه کافر ویل علي رضی الله عنه د اسلام ویستل وای د نبی علیه السلام مخالفت چې څوک کړي دا وای مسلمان نه ده وای کافر ده په دې روایت دا د موږ اعتراض نه ده په علي رضی الله عنه باندې ځکه علي رضی الله عنه د غیرت د اهل سنت والجماعت د پاک مذهب ته وګوري ايش یو د پاک دین ته د اهل سنت والجماعت ته وګوري دلته موږ څه وایو چې علي رضی الله عنه دلته نبی علیه السلام ته ویل چې والله ما امحو اسمك یا رسول الله قسم په الله کړي تا نوم ګډ کړم ځکه د علي رضی الله عنه غیرتمن بهادر د غیرت په وجه دا کار ونه کړل او الته عمر رضی الله عنه ویل دي د شفقت په وجه عمر رضی الله عنه ویل چې نبی علیه السلام په تکلیف کې د په مرز کې د تکلیف مو ورکوي دا پاک دین دی اهل سنت والجماعت الله اکبر کچيري عمر رضی الله عنه پنا حق وای آیا نبی علیه الصلاة والسلام چې الله له طرفه ورته ویلې سوي او چې دا خط ولیکه آیا نبی علیه الصلاة والسلام له عمر رضی الله عنه وبیردل او ظالمان او رسول الله مو تر سوال لاندې راوستلې ده یعنی نبی علیه الصلاة والسلام وحی خط دی الله په حکم ورته سوي او چې خط ولیکه نبی علیه السلام خط ونه لیکل ځکه عمر رضی الله عنه منع کړل او نبی علیه السلام عمر نه ډاریدل لا عمر نه بیریدل